بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ستړي مه شئ، په دې هیله چې جوړ روغ به وئ. د بعضو ملګرو په غوښتنه باندې د ریفر یا ریفرل بحث تر کیس منیجمنت رامخته کوم، ځکه چې بعضو دوستانو یې پوښتنه کړې وه او په اړه یې معلومات غوښتل. نو ریفر یا ریفرل دواړه انګلیسي اصطلاحې دي. په پښتو کې د دې لپاره ښه کلمه لیږد استعمالیدلی سي، یعنې د برنامه کوونکي یا د بینیفیشري لیږد و نورو خدمات ته. او په دري کې چې کوم ما لیدلي او اورېدلي مې دي هغه ارجاع او د رجعت دغه کلمات مې ډېر لیدلي دي، حتی په پښتو کې هم نن سبا دا استعمالیږي. بل شی چې د کلمې اړوند غواړم ور اضافه کړم هغه دا دی چې نن سبا ځکه چې دغه انګلیسي اصطلاح ټول ډېر ژر او اسانه په پوهېږي او عکس اخیستنه ډېر اسانه کولی سي، نو په دې خاطر باندې حتی نن سبا په بعضې پښتو فورمونه کې هم هغه ریفرل مطلب په پښتو باندې لیکلی وي، ځکه چې اسانه ده او په ډېر اسانۍ سره خلک به پوهېدلی سي. مخکې له دې چې پر ریفر باندې خبرې وکړو، یو شی چې ډېر زیات مهم دی او زه غواړم ستاسو سره شریک کړم هغه دا دی چې ټوله مؤسسات خیریه بنسټونه یا نهادونه چې دي دوی د خپل ځان لپاره مشخصې کاري ساحې لري. دا یوازې نړیوال نه بلکې داخلي مؤسسات او خیریه بنسټونه نهادونه محلي او د دولت هغه بنسټونه کوم چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا ټوله نهادونه بنسټونه دولتي د خدمات د وړاندې کولو ادارې چې دي دا هر ډول خدمات نه لري او امکان هم نه لري چې دوی د هر ډول خدمات د خپله ځان سره ولري. فرض مثال اوس یو ولایتي روغتون دی، شاید مختلف انواع د صحي خدمات ولري، خو بیا هم داسې برخې شته چې دوی نسي کولی او کله کله دوی خپل مریضانو ته د ریفر پاڼې په لاس ورکوي، استي نورو ولایتونو ته یا مرکز ته کابل ته یې لیږي. نو دا په دې معنی چې مطلب هر بنسټ هر خیریه نهاد هم عین شکل لري. او بل په خیریه نهادونو کې کوم شی ډېر زیات مهم دی چې موږ باید باندې پوه سو، هغه دا دی چې هغه د دوی کاري ساحې کوم چې دوی په هغه کې تخصص لري یا سپیشلایزیشن لري په هغه باندې هم باید ځان پوه کړي. یا یو بل بحث دی په نامه د منډیټ، دا په دې معنی چې مختلف نهادونه په مختلفو برخو کې دوی تخصص لري او دا د دوی کاري ساحه ده. فرض مثال بعضې بنسټونه یوازې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوي، بعضې بنسټونه یوازې صحي خدمات وړاندې کوي. بیا په صحي خدماتو کې فرض مثال اولیه صحي خدمات وړاندې کوي یا هم کېدای سي څه اضافه یا کمپریهنسیو شکل ځان سره ولري. دا رقم دی. بعضې نهادونه داسې جوړ دي چې په یو وخت کې په دوو درو برخو کې دوی کار کوي او په هغه برخه کې تخصص لري. بعضې نهادونه یوازې په زراعت کې کار کوي، بعضې مثلا د خوړو د رسولو پروګرامونه تطبیقوي. یعنی دا مطلب دا چې دوی هر یو د خپل ځان لپاره یو کاري ساحه یا یو سکوپ لري او دوی ډېر زیات په هغه برخه کې تخنیکي وړتیا لري، سپیشلایزیشن لري، تخصص لري، نو دوی کوشش کوي چې هماغه خپله برخه یا حصه مخته یوسي. بل اړخ ته بله موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې د خلکو اړتیاوې چې دي مختلفې دي. کله چې خلک د مختلفو ناورینونو څخه متاثره کیږي او د هغو څخه وروسته د دوی د ژوند مختلف اړخونه په اصطلاح باندې ضربه ویني یا متاثره کیږي، د دوی لاسرسی مختلفو خدماتو ته محدودیږي او ډېرې خپل د ژوند امکانات د لاسه ورکوي او داسې نور. نو کله چې دوی مراجعه کوي د خدماتو د وړاندې کولو بعضې سنټرونو ته، کلینیکونو ته، صحي مراکزو ته، نورو ته، دوی چې هلته مراجعه کوي دوی د یو ډول خدماتو ترلاسه کولو دپاره مراجعه نه کوي، یا کله چې دوی هلته راځي د دوی چې کوم ارزونه ترسره کیږي
داسې معلومیږي چې د دې کس مشکل یا ستونزه لویه ده او یو ډول د خدماتو دا مشکل نسی حل کولی. نو بیا دلته اړتیا پیښیږي چې دی باید ریفر سي یا ولیږدول سي نورو نهادونو ته تر څو چې دی هغه کومې اړتیاوې چې پیژندل سوي دي د هغو اړوند خدمات ترلاسه کړي. اوس مثلا که چیرې د یو منطقې یو اوسېدونکی په خپله ساحه کې د یو خیریه بنسټ یا نهاد یا یو نړیوالې موسسې که مرکز ته مراجعه کوي، دی 3 یا 4 اړتیاوې په یو وخت کې ولري یا د 3-4 ډولو ستونزو سره دی مخامخ وي. کیدای سي په هغه مرکز کې دته یو ډول د خدمات موجود وي چې دغه یوه ستونزه ور حل کړي، اما د 2-3 نورو د حل کولو دپاره موږ داسې نسو ورته ویلی چې دا شی زما سره سته نور یې ستا په مخه ښه خدای دې مل شه. دا جواب نسي کېدلی، بلکې د دې دپاره د ریفر سیستم موجود دی چې هغه کومک کوي تر څو د دغه یو ډول خدمات ترلاسه کولو څخه وروسته دی ولیږدول سي و هغو ځایونو ته، هغه مرکزونو ته او یا هم بنسټونو ته یا خیریه نهادونو ته چیرې چې هغه د ده د اړتیا مطابق خدمات هلته موجود وي. او بل د دې کار ترسره کول زموږ هغه د هدف په ترلاسه کولو کې هم کومک کوي کوم چې موږ وایو چې د ټولو بنسټونو هدف د خلکو د ژوند ژغورل دي او دوی چې کومې ستونزې لري د هغه حل کول دي او د دوی د ستونزو له منځه وړل دي. نو دا په هغه برخه کې د هغه لوی هدف په ترلاسه کولو کې دا ډېر زیات مهم رول لري. نو په دې خاطر باندې یو نوع د خدمات هلته ورته وړاندې کېږي او نور چې دی اړتیا لري د هغه دپاره دی لیږدول کېږي و نورو مراکزو ته یا هم بنسټونو ته یا کوم چې هلته موجود وي. د ریفر یا د لیږد پروسه داسې یو پروسه ده چې په مرسته یې دغه ګټه اخیستونکی چې دی یو کومو خدمات ته اړتیا لري د هغو خدمات ترلاسه کولو دپاره د یو بلې منبع یا ارګان ته لیږل کېږي. او دا کار په دې خاطر باندې کېږي چې هغه ارګان چې دی لیږي هغه ټوله خدمات چې ده غوښتل هغه نه لري او یا هغه ټوله خدمات چې ده اړتیا درلود هغه د دې ارګان په کاري سکوپ کې شامل نه دي او دوی په هغه برخه کې تخصص نه لري. بل خبر د ریفر په اړه باندې دا ده چې ریفر د کیس منیجمنت یو ډېره مهمه برخه جوړوي. د کیس منیجمنت د سرویس یا د خدمات دغه ټوله پروسه په 2 برخو باندې ویشل کېږي. یوه برخه مستقیم خدمات دي، کوم ارګان چې د کیس منیجمنت د لارې څخه کوم بینیفیشري ځان سره ثبت کړی وي، کوم خدمات چې دی لري او هغه اړتیا ورته ولري، هغه دی مستقیم په خپله عمل ته په خپل سنټر کې ورته وړاندې کوي او یا په داخل د خپل نهاد کې نورو پروژو ته معرفي کوي. او د بعضو خدمات دپاره دی باید لاړ سي د باندې او د ده دغه د باندې تګ دا ډېر زیات مهم دی او د کیس منیجمنت یو ډېره مهمه برخه جوړوي ځکه چې هغه پروسه د ده ټوله اړتیاوې پیدا کوي، په نښه کوي او بیا یې د حل دپاره مستقیم او د ریفرل د سیستمونو څخه استفاده کوي. د ریفر هر ارګان یا بنسټ ریفر کولی سي، په هره منطقه کې په هره ساحه کې یو بل ته ریفر کولی سي او ځکه چې د ریفر په مرسته باندې لکه مخکې چې ما وویل د ژوند ژغورلو دپاره زمینه مساعدېږي. په ریفر کې 3 کسان ډېر مهم رول لري چې بیا د ریفر په اصولو کې بیا زه پر هغه باندې خبرې کوم. موږ په ریفر کې همیشه 2 ارګانه او یو بینیفیشري لرو. یو د هغه ارګان یا بنسټ دی چې یو ګټه اخیستونکی معرفي کوي یا یې لیږي و یو بل ارګان ته. هغه ارګان چې دا ریفر ترلاسه کوي هغه ته موږ د ریفرل ترلاسه کوونکی وایو او چا چې لیږلی و هغه په اصطلاح باندې هغه ریفرل ایجنسي ورته وایو یا لیږونکی بنسټ ورته وایو. او دغه 2 ارګانونو په مابینځ کې بینیفیشري قرار لري کوم چې دواړه طرفین یو د بل په کومک کوشش او همکاري هڅه کوي تر څو د هغه ستونزې ورته حل کړي.
نو په دې هیله چې هغه د ریفرل معرفت ډېر ورډ سوی نه وي او تاسې په دې باندې پوه سوي وئ. په بل کلیپ کې به بخیر د ریفر اړوند پر نورو مسایلو باندې خبرې وکړو، ترڅنګ یې د ریفرل پاتوې، سرویسز ماپینګ، د ریفرل ارزښت او د ریفرل دپاره یو څو اصول دي چې ډېر زیات مهم دي چې باید موږ په نظر کې ونیسو. هر یو په نورو کلیپونو کې درته تشریح کیږي.